بیبیانو سره به سنگ زندگی تیرې، ښځه به خاوند سره سنگ ژوند تیری، بچو سره به سنگ ژوند تیری، بچی به خاوند سره سنگ ژوند، پلار سره سنگ ژوند تیری، بیا غم خادي به سنگ کې. دا ټولې نقشې ورته عملي ښولې دي د مسلمانانو پیغمبر. او زمون پیغمبر حضرت او ستاسو پیغمبر چې عیسی علیه السلام دی نو هغه واده نه دی کړی. نو ټیک د پیغمبر خپل بیانات کوي، خپل حقوق ذکر کوي، خو عملی تورې چونکه واده نه دی کړی، بچی نه دی شوی، نو عملی تورې خلق نه دی پدې پوي کړي چې د ښځې حقوق، د خاون حقوق، د بچو دا به څنګه. او په دنیا کې د خلقو سره میل میلاپ او د زندګۍ نقشه خلقو ته عملی نه ده ښودلې، مسلمانانو پیغمبر ښولې ده. او بیا بل آخري عجیبه خبره یې کړې ده، وی زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام، ستاسو پیغمبر عیسی علیه السلام عیسایانو ته وایي وی د انفرادي ژوند غوره کړی دی. عیسی علیه السلام به ځان له ګرځېدل، الله د دین دعوت پې ورکو او د دنیا نه بالکل کناره کشو. عیسی علیه السلام یو به مسواک ګرځاو، یو به سره یو کنډول جامو چې اوبه به پسکلې، یو به سره ګومنځ و چې په هغې به یې ویښته ګومنځول. د عیسایانو مذهب ده او د هغوی دین ده چې که یو انسان واده ونه کړي او د ځان نه د الله عبادت کوي او د یو جومات یعنې د هغوی خپل عبادت خانه کې ناستي او یا دی په یو غار کې ناستي او ځنګل کې ناستي رهبانیت او دی د الله عبادت کوي، نو دا ډېره غوره ده. د هغوی په دین کې واده نه کول غوره و. دا د عیسی علیه السلام نقصان نه دی. ګوره یو پیغمبر ناقص نه تیر شوی، هر پیغمبر کامل او مکمل تیر شوی دی. خو د الله ته طرف نه هغوی ته دین دغه و، اعلان ده، نو ودونه به یې نه کول. جوریج یو سړی تیر شوی دی، ډېر نیک، بخاري شریف کې راځي. جونګړه کې اوسېده او د خدای عبادت پې کو. نو د نیکانو خلکو دشمنان خو ډېر، نو چا ورته یو ښځه ولمسوله چې ته په دې جوریج باندې الزام ولګاو. دا په موسی علیه السلام تم قارون ښځه لمسولې ده. دا وی دا بعضې خلک چې یو عالم بدنامولو کوشش کوي، د یو نیک سړي د بدنامولو کوشش کوي، نو په هغه تهمت لګوي، تور پې پورې کوي. یو شپونکی و هلته به یې ګډې چیلې سرولې، نو هغې ورته ولمسوله، پیسې وله ورکړې، وی ته په دې جوریج الزام ولګوه. هغه شپونکی راله او جنید ته ځان نږدې که جوریج ته، هغه وشړله، وي ما له را نه شي، ګناه ده، تا ته کتل ګناه ده. نو جنۍ ورته وی ښځه به دې خوښه شم. نو یو شپونکي سره یې بدعملي وکړه او د هغې جنۍ بچی پیدا شو. د هغه شپونکی خلکو په مخه واخیسته، بچی د کوم ځای نه دی؟ ته خو واده شوی نه، بچی د کوم ځای نه دی؟ وی دا د جوریج نه. الزام یې په هغه بزرګ ولګاو، چې جونګړه کې دی رو په هغې الزام ولګاو. دا ګورې زه نه ویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، فرمایي بس خلق رالل او جوریج ته خلق خو بیا په داسې موقع کې اورېدل رستو کوي. ښه ته دلته په دې ځنګل کې دیری، په دې جونګړه کې مونږ خو ته عبادت ته دیری، ته دې ته دیری چې زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې او زمونږ وینځې به دلته ګډې چیلې سره ځنګل نه به خشاک وړي، ګیا به وړي، ته به هغوی سره بدعملی کوې، ته دې ته پروت یې. ده وی ما نه دي کړی، خو خیر هغوی پرې نه ښود، راګیرې کو ښې وو. او دا ولې؟ د دې وجه هم درته وویل. یو ځل عبادت کو، مور ورته آواز وکړه یا جوریج. نو د دې په مانځه کې خبرې هم جایز وې، د دې په مانځه کې ګرځېدل هم جایز و. او دا د رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر مبارک په لومبۍ زمانه کې زمونږ هم دپاره هم جایز و. مانځه کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې، مانځه کې به ګرځېدل. وروستو بیا الله آیت نازل کړه قوموا لله قانتین، دا هر څه بند شو. نو مور ورته آواز وکړه یا جوریج. نو دی خو نیک سړی و، بزرګ و، پکار دا وه چې مور له آواز ورکړی وي، خبرې جایز وي. چې ولې مور یا د مور ضرورت و هغې پوره کړی وي، مور ته یې ویلي وي چې په مانځه ولاړ یم درځم، نو دی وي اللهم امي وصلاتي، خدای یو خوا مې مور ده او بل خوا مونځ دی، مونځ یې خپل پوره کو. نو مور خپه شوه چې تا ته خو په مانځه کې خبرې کول جایز دي، نو ما له خو به د آواز را کړی و که نه.
چې د په مانځه ولاړې ما یاسه یاسه نو مور ورته خیره وکړه وی یا الله دا جوریج اله مړکه چې ته د بدعمله ښځو سره د سترګې ولګي یعنې دې بې حیا که خدایه په د تور راوله خیره یې ورته وکړه نو د مور خیره لګي د مور د خیرو نه به ځان ساتئ دا یاد وساتئ ګوره ډېر خلک میندو پلارانو سره ظلمونه کوي او زیاتي کوي مور به په خوله خیره ونه کړي خوړه نه بازار وځي او د مور خیره د بچي دپاره دا دومره زر قبلیږي چې دومره زر قبلیدونکي شی بله ډوشترې ده او زمونږ خلک میندو سره ډېر زیاتي کوي بعضې خلک ټول نه بعضې خلک مور سره او پلار سره بیا په ښه نظر ورته نه ګوري نو مور خیرې وکړې چې خیرې یې وکړلې دقه شپونکې راله وي دا بچی د کوم ځای نه وي دا د جوریج نه بس خلکو را منډې کړې دی یې وټکه ویې وو او جونګړه یې وله روانه کړه تس نس یې کړه د چغې والې زما خو واورئ که نه زما خو واورئ خو بیا خلک خبره کوم ځای اوري یو انقلاب و یو مردباد یو بلوه وه او ټولو به چغې وی ظالمه ای بدبخته ته دلته دیرې دی له دیرې چې زناکارۍ به کې جونګړه کې دلته پروت دی مونږ خویندې دلته ګیاګانې ریبي دلته خشاکونه غونډوي دلته څاروي سري او ته دې ته پروت دی هغه وی ما خو خبرې ته چا پکې یو هوښیار سړی و هغه ویله که دم لږ واورئ که نه جونګړه خو مو وله روانه کړه دی خو اوټک او بیزت هم که خبره خو یې لږه واورئ که نه وی ته څه وی وی دا ماشوم لږ راولې ده نه تپوس کوو خلک لږ سوچ کې پرېوته ماشوم نه وای ماشوم نه تپوس کوو چې له چا نه پیدا دی نو خلکو مخکې ورته بزرګ وی نیک سړی یې ورته وی خو چې الزام ولګي نو د خلکو سوچ بدل شو نو ماشوم یې راوسته وی یا بابوس من ابوکا اے بچے بابوس ته دی په ژبه کې چې پیر وي هغه بچي ته وی اے پیرودونکي بچیا پلار دې څوک دی چا نه پیدا هغه وی فلان الراعي د فلان کې شپونکي نه پیدا ماشوم خبرې وکړه یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو حضرت عیسی علیه السلام دی یو دا دی پلان کې شپونکې چې دی امې پلار دی بس خلک ملامته شو چې سړی مو هسې بې سوړه به سړي نه مو هغه دغه جونګړه هسې بې سروانه کړه معافي ترې وغوښته معافي ترې وغوښته موږ معاف کا او دا جونګړه د سرو زرو جوړو د سرو زرو بس مونږ غلطي کړې ده مونږ معافي غواړو د سرو زرو یې دله جوړو هغه وی د سرو زرو یې مه جوړوئ چې څنګه مخکې وه هغسې راله واپس جوړه کړې نو دا مې دې پورې وی ډېر لوی بزرګ و نیک سړی خو د مور خیر وګورئ وواو که ډېر نیک سړی مې مور پلار به خوشحاله ساتي د مور ازاري کېږي به نه د پلار ازاري کېږي به نه او دویمه څه معلومه شوه چې دی به ځان له په جونګړو کې او په غارونو کې عبادت کوو د هغوی دینو نو حضرت عیسی علیه السلام هم دقه نو په لاره روانو یو سړي وبس کلې په لختي باندې نو په لپې اوبه راواغېستې و هغې څکلې نو جامې وغورځو وی دې ته هم ضرورت نشته نو یو سړي مخ ووینځه نو ګیره کې ګوتې والې د ګومنځ کار یې په دې ګوتو کاو نو ګومنځ یې وغورځوله وی دې ته مجت نشته وی دا کار په دې خپلو ګوتو هم کېږي دومره زهد او د دنیا نه بې رغبت او دنیا سره تعلق نو عیسی علیه السلام الله ته ډېر نږدې و الله جمدې جاړ اوچت کړی دی او په اسمان کې دی او د قیامت نه مخکې به راکوزېږي الله قرآن شریف کې فرمایي دی به وی یهودیانو وی مونږ په صلح کړی دی مونږ وجلی دی الله قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه نه وجلی دی او نه په صلح کړی دی بل رفعه الله الیه الله ځان ته اوچت کړی دی او الله قرآن شریف کی فرمائی یا عیسی انی متوفیکا اے عیسی زدی اوچتو توفی اغشتو توی قبض توی زنی ځان ته قبض کوما ورافعک الی ځان ته اوچتو دوی دی نشي وجلی وجون کې دی زیمه دوی دی نشي وجلی نو جمدې جاړه اوچت کړی دی د ډېر لوی امت پیغمبر تیر شوی دی د لوی درجه پیغمبر دی خو دین یې داو چې واده نه دی کړی او بل دین یې سو ځان ځان له به ګرځېدل الله عبادت پې کو او خدای لوی مرتبې ورکړې وې لون له به یې په سترګو لاس کېښود الله به جوړ کړ برګي مرض والا باندې به یې لاس راخ کړ او به خدای پاک جوړ کړ تر دې حده پورې چې مړي به جمدي کول مړي ته به قم باذن الله د خدای په حکم پاسه نو مړي به جمدي شو دومره مرتبه خدای ورکړې وه نو هغه یهودي هغه عیسایانو ته وایي ستاسو پیغمبر خو د لوی درجې خاوند و خو ستاسو پیغمبر بادشاهي نه ده کړې
د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړې ده چې د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړې ده نو امت او مخلوق ته یو نظام ښودلی دی هغه نظام عیسی علیه السلام امت ته نه دی ښودلی واقعي حضور پاک بادشاہي کړې ده هغه بادشاه او بادشاہي تعلق دی د پیغمبر سره سلیمان علیہ السلام بادشاہ پیغمبر ہو داؤد علیہ السلام بادشاہ پیغمبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے خیری او بادشاہ ہم دے امت تے دا سے بادشاہی کڑے دا کہ دا جاہلیت اغا خلق چی غیب اخپل مور سر او اخپل خویندو سر زناکارے کولے سکاو میندو سر نکاحو نتڑیو سکاو میندو سر او پا کورون بے جنڈے والا رہے بخاری شریف کے ابو داود کی حدیث تے عائشہ صدیقہ فرمائی کہ پکوس کورونو بخل کو جنڈے لگولے وی دا برده نه خو چې پدې کور کې کسو خپل خواهش پوره کین پوره دي کې راضی دي کولاو جواری بکیدل مردار به خوړې ساره به بغیر د علالین مردار بخوړه د کوچې چینیانه خوري بالکل مردار او صاحب من لونه به جم دی خفوي یو صحابی راغی رسول اللہ مبارک تا پا جڑا شو او پا جڑا کی وی دا اللہ رسولہ ستا پا برکت پا مونگ اللہ دے لوے احسان کرے مونگ اللہ دا لوے غم بچ کریو او جڑل بے ستا پا مونگ لوے احسان ستا پا مونگ لوے احسان صحابہ حیران شو دا سے پچھو جڑل او سلگے وحلے سوے استمبر خوردار خبر اکاوا وی ستا دا راتلو نمخ کے لوڑا با مونگ جم دیخا خولے وی ما چے وادو کو دا وادنا پس یو سو میاشتې پس یو تجارتی قافلت لده پا آغی که لانو آغی خوبا تجارتی قافلو سر پس پس لو تجارتو نبے کولے او قانون بوچت للبا ولی دا حضور پاک والد محترم عبداللہ اگر تجارتی قافلی سر لانا بی بی آمینی سر چی نکاو شو دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم نو دیر مناوا دا بی بی آمینه و دا عبداللہ یو بل سر دیر زیادت منوا دیر زیادت محبتو انتہائی لیکن اخوا قانون دو کہ تجارت لبا یو کس دا کور خامخات او چې تجارت لبا لالنو پا میاشتو ببارو اخو با پیادا قافلیت لے یو قافلہ بلال مثلا نو پوت منزو کے بے دما اکلا نو علتا بے سخر سولو سے بے غشتل بیا با 400 تلال نو 400 کے بے دما اکلا نو دما خو بدا سے زینو آغی سر خو بوخان و خیمے بے وقت بلگید نو علتا بے 50 سخر سول او سے بے غشتل نو بیا با قافلہ لالا مثلا پا ناگومان کے بے دما اکلا در سلور زبال تا دماوا نو خلقو بوی قافلہ راغلی دا نو کچا با خرسول رو بیرل ابے پی خرس کل چا بسا غشتل ابے تیوا غشتل دا قافلہ بلالا مثلا بیا پی خور کے بے دما اکلا دا با میاشتو شام تا و یمن تا دا با او مصر تا برسیدل دا با گرزیدی دا قافلے نو چی سوک با پکی لالل پیسے مال دولت بے واقع تجارت بے کاؤ نو واپس با پمیاشتو راتل نو چی کلا عبداللہ دا بی بی آمینه وادو شو دا آمینت پا امید کشوا امید پچو پا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا عبداللہ بینی سرمین وقت وادنا فوراً پس بی بی آمینه تاوی آمینه دا با سنگا کیگی چی دا پا تی سفر دم اغیم بیدا با عبداللہ سکیگی رواج دی قانون دی زم بخامخا نو چی قافلہ تیار شو دخ پل اخ پل سامان ارس پا قافلہ برابر کو او قافلت لا نوڑے نکی دی نو کورتا بیرامن نکڑے نو آمینی تباو قتل نو بیا با اوت نو بیا بیرامن نکڑے نو بیا با اوت نو بیا براغی نو آمینہ ورطا دروازہ کی ولاڑا وی آمینه وی ترسو چی قافلہ دا مکی دا کسون نی پناشوی ما تا باولاڑے چی دا تا تا گورنو دا سیمیناو او بیا و تسوی وی آمینه وی یو خبر دا تا کم وی چی زر سفر راشم کنا چی سفر نبارال جرس باو ٹنگی دا لری زینم با جرسو ٹنگی دا دا بردی نخو چی قافلہ رالا نو دا چابا پکی پلارو دا چابا پکی رورو دا چابا پکی زویو دا چابا پکی روارو نو خلقو با منڈی والی قافلی لمخلا او سو میاشت شپگ میاشت درے میاشت پس کال پس قافلہ رالا او زمون رور زمون بچی راغی ورمنڈا بکلی نو را ترغاڑا بے بستا او سامان بے کم اوخ دلی دادے سامان بے کورتا رو خلق بخوشالی و جشن بوچے قافلہ برالا
نو عبدالله ورته امینه ګور یو خبره تا کوم وی چې قافله راشي او جرس ټنګ وکړي نو ماله به ځان را رسې ستا نه بغیر به ژوند څنګه تېرو ماله به خامخا راځي ګور چې لومبۍ سترګې مې پته ولګي نو ډېر په ژړا کې رخصت شو او آمینه بیبي تر حضور پاک مور هغې پورې ورته په لاره کوڅه کې ولاړه و کتل تر څو چې قافله پناه شوې نه وه او د اوښکو سترګې ډکې د دواړو پاتې شوې او ډېر مزل وکړه چې قافله لاړه واپس راتلل نو عبدالله په مدینه منوره کې غریب وفات شو او مدینه کې دفن هم شو قافله کې به داسې هم کېدل خلک به ناجوړه شو په لار کې به غریبانان مړه شو دیم په مدینه کې مړ شو او په مدینه کې وفات شو هلته کې دفن شو دا نه دي څوک نه دي خبر چاته پته نه لګي خو چې قافله مکې ته رانږدې شو راله او جرس وټنګېده نو امینه ووته خلک خپلو خپلوانو له لاړل او دام ووته او ودرېده چې اوس په عبدالله راشي لومبۍ سترګې به په مو لګي او لومبۍ سترګې به پې زو لګو هر چا خپل خپلوان منډې والې او سامان یې کورونو ته ځغلو هر چا تر غاړه وتل خوشحالی وې رور مې راغی بچې مې راغی پلار مې راغی ماما مې راغی ښځې خاوند مې راغی یو خوشحالي و جشن و امینه وی چې حیران په دې چې نه عبدالله راغی او نه د عبدالله سامان راغی دقسې په انتظار ورته ولاړه وه چې اوس په عبدالله راشي زما د مینې خاوند اوس به د هغه سامان راشي په دې سوچ او په دې فکر کې ده شکي خو شوه چې څه چل دی خاوند مې ناجوړه دی څه چلو شو هغه خو ما ته ویلو چې ما ته به لاره کې ولاړی چې د لومبۍ نظر مې پته ولګېږي اخو رانغې په دې سوچ کې ده چې اوښ باندې سامان بار را روانو امینې دا دې د خاوند سامان دی عبدالله څه شو عبدالله خو مدینه کې وفات شوی دا د هغه جامې دا د هغه سامان یو وخت تیر شو په بیبي امینې باندې اوهو زما د مینې خاوند او پیغله وه که نه عمر یې ډېر نو د عبدالله هم دونه عمر نو نو چې په سفر بنده په تمه د خپل بچي یا د خپل خاوند او د خاوند په ځای ولا د هغه جامې راشي دا ډېره سخت دی الله دې مسلمان وساتي دا آسان کار نه دی دا ډېر چې عبدالله رانغی د حضور پاک والد محترم او بیبي آمینې ته د عبدالله سامان راغی نو آمینې هم دقه چغه وویله زما عبدالله الله اکبر عبدالله څه شو زما عبدالله او د هغه جامې او د هغه جوړې او د هغه سامان او د هغه پیزار دا ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي یتیم پیدایشي یتیم داسې الله پیدا کړ دنیا ته خدای ښایي چې هغه انسان چې د پیدایش نه مخکې د پلار ستوري ته تللی دی او په ماشوموالي کې ته مور په سفر کې تللی ده بیبي آمینه خو د دې یتیم نه چې زه ملغلره جوړوم او د دې یتیم نه چې زه د رڼا د هدایت یو نور او سپوږمۍ جوړوم نه الله وی زه جوړولی شم خبره مې دې پورې زما رونو کوله چې په عربو کې هغه سړی رسول الله مبارک ته وایي چې د الله رسوله ستا په مونږ ګټ احسان دی جاړي سلګی وي څنګه احسان دی ولې دا چغې وې وی دی یو تجارتي قافله کې لاړم او زما یو ماشومه زما د مرګ نه پس پیدا شو ما څو کاله بار تېر کړل چې رالم هغه ماشومه مې لویه شوې وه هغې به کور کې منډې ترړې والې وی چې رالم هغه جینۍ ته مې وکتل زه شکي شوم ښځې ته مې دا څوک ده وی دا مې وینځه اخېستې یو ماشومه زمونږ اولاد نشته نو دا مې واغېسته چې دا به زمونږ اولاد شي ما وی دا ټیک ته کېدی شي چې ته به وینځه اخېستې وینځې به خرڅېدې خو پوه شوم شکي شوم تپوس چې مې وکړو نو پته ولګیا چې زما لور ده نو لاړم او کوی مې وکنه او دا ماشومه مې واغېسته او ښځه راباندې پوه شوه او دا ماشومه مې غېږ کې واغېسته او دې ما سره ډېره زیاته مینه کوله ډېره موده پسې ولیدم ویې پېژندم چې دا او مور پوه کړې وه چې دا د پلار دی خو پلار ته به غږ نه کوي چې زه ستا لور یم
هغه لور مې واغېسته او هغه کویله مې یوړله او چې ځان نه مې شکوله نو د هغې لور هغه چغې ورته زما په دې اړه کې پراته دي. دا جاهلیت. امې ځان نه وشکول هغې چغې والې کریکې والې او زما په زړه باندې د جاهلیت هغه مهر لګېدلی و چې دا زما په هغې رحم رانغی. هغه مې جمدی کوي کې وغورځول او خاورې مې پې ور واچولې او خښه مې کړه. ستا احسان دی په مونږ باندې چې ته رالې او امت ته د داسې فتنې نه او جهالت نه بچ کړه. رښتیا ووایې. اوس هم بعضې ښځې وې په اسلام کې زموږ حق نشته. دویم ته به یې جمدی ښخولې. دا د اسلام برکت دی چې تا له حیثیت راکړه. اسلام لور له د رحمت لقب ورکړی چې دا رحم دی او اسلام لور له د جنت لقب ورکړی چې دا جنتي ده. او اسلام ویلي دی رسول الله مبارک چا یو لور وپالله او تربیت یې ولو که دې انسان له به د دې لور په تربیت الله جنت ورکوي. پلار لوی نعمت دی رونو او لور بیا ډېر لوی نعمت دی. په زوی د جنت زیری نشته او په لور د جنت زیری شته چې لور دې وپالله او ښه تربیت دې ولو که ښکلی ادب دې ورکړه دا پکې شرط دی نو دې پلار او دې مور له به خدای جنت ورکوي. لور لوی رحمت دی. پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې کله د کور ته یو سودا ولې دا لور به خوشحاله شي. او تاسو وګورئ که زوی له دې شی ورکړه که نه نو غونډ په خپله خوري او که لور له دې ورکړه لور ګورې په خپله خوریم نه د هغې په زړه کې رحمې اوي رورکي له ورکوي بیجان له ورکوي لالا له ورکوي. دا د جاهلیت دور چولونه به جمدی ښخولې مردارې به خوړی. ښځو سره به یې څه سلوک کو چې د ښځو دا د میاشتې خپله بیماري به راله خوراک به یې ورسره یو ځای نه کو اوبه به یې ورسره یو ځای نه څکلې. که د ښځې به بچی وشو څلوېښت ورځې به ښځه په یو څښا کوټه کې دی راوه او چې خاوند به مړ شو د عدت زمانه به یو کال و یو کال په یو څښا کوټه کې به دی راوه. یو کال د خاوند د مرګ نه پس نه به ورسره دوی ډوډۍ خوړه نه به یې ورسره اوبه څکلې په څښا جامو کې به ناسته وه. یو کال پس به راووته بین بته ته څښا جامې به وې د ټاټ جامې به وې چا به ورسره لاس نه میله او چا څوک به ورسره کېنېدل نه دی ښځې سره. کال پس به راووته نو پچې به یې وله ورکړې نو ابې لوښي کې واچولې نو شاته به یې وغورځولې. دا ژوند د خلکو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی داسې نظام یې قایم که داسې نظام چې ښځو له یې سم مضبوط عزت ورکړه او قدر یې وله ورکړه. ښځه یې سرداره کړه او که ښځه د ماهوارې بیمارۍ په وخت کې مې نو دا بلکل پاکه ده. صرف مونځ به نه کوي جومات ته به نه ځي او قرآن له به ګوتې نه وروړي. خاوند ورسره لاس هم یو ځای کولی شي. د دې خولم پاکه ده د دې لاس هم پاک دی د دې وجود هم پاک دی د دې جامه هم پاکه ده. د عزتمنده ده. او که خاوند دې مړ شو صرف عدت دوران کې به خپل ډول نه کوي خوبصورتی به نه کوي. د خاوند په کور کې به وجود یې پاک دی جامې پاک را پیزار یې پاک دی که لاس یې اوبو کې ومنډه اوبه پې نه پلیتېږي. اسم نشته. که اولاد یې وشو بچی یې وشو صرف مونځ به نه کوي 40 ورځو پورې. 40 اکثره موده ده. قرآن له به ګوتې نوړې تلاوت به نه کوي. ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي په دغه وخت کې. لاس یې پاک دی خولۍ پاکه را که اوبو کې لاس بنډي اسم نشته هر څه پاک دی. داسې نظام یې ورکړ رسول الله مبارک. څوک خو د ښځې سره ظلم وکړي ښځې له به یې طلاق ورکړو نو چې عدت به پوره شو نو بل به یې ورکړو نو چې بیا به عدت په تېرېدو شو نو بل به یې ورکړو نو چې بیا به عدت په تېرېدو شو نو بل به یې ورکړو. نه به یې ښځه کوله او نه به یې جدا کوله. سلسله او 200 طلاقونه به یې ورکول چې څونه به یې خوښه وه هغه به یې ورکول. شریعت وی نه دا پابندي ختم. 3 طلاقه دي 3 کې تاله اختیار دی. دریم نه که دی دریم دی ورکو خیر و خلاص بیا دې نه ښځه کېږي. ښځې له یو مضبوط حق ورکړه. ښځو له به یې قسم په خدای کې په میراث کې حصه ورکوله. دا د جاهلیت زمانه وه. اسلام ښځې له په میراث کې خپل حق باقاعده ورکړه. لور له خپل حق دی که د پلار کور کې هم د دې حق دی. خور له خپل حق دی مور له خپل حق دی. دا حقونه یې وله ورکړه.
اوس بعضې ښځې وایي که نه وایي زمونږ خو دا لږ په نیمه حصه ده وایي دا خو نیم حق یې راله را کړی دی بلکل ټیک ده دا لږ په نیمه دی حق دی لیکن ستا پیسو ته جت نشته په شریعت کې ستا ګټه په چا ده چې پلار کرے پلار بدله ګټي او چې خاون کره لارې خاون به دې ګټي ستا جامه په خاون ستا دارو په خاون ستا پیزار په خاون ستا ډوډۍ ستا اوبه ستا کور هر څه په خاون دي دا نیمه چې درکوي ستا ضرورت نشته خو دا د یو عزت درکوي دا نیمه ستا مفته ده دا که ته په ځان لګیو کې نه لګې ستا هر څه په خاون دي نیمه رې دلته شته خو هلته به مهر هم درته میلاویږي هم د هر څه په خاون دي هم به درته مهر میلاویږي هم به نیم مال درته میلاویږي او هر څه دې په خاون او د بچو هر څه دې په خاون دي او د پلار نه به هم درته حصه میلاویږي د رور نه به هم درته میلاویږي دا بېله خبره چې زمونږ شرعي قانون نشته مونږ ښځو له خپل حقونه نه ورکوو ښځو له به خپل حق ورکوي که یو لور راله او پلار ته وایي چې زه نه غواړم بابا ماله مه راکوه زه مالدار یم یا زه غریب یم خو زه د رونو نه غواړم بیا ټیک ته نه دی غواړي یو لور راله او پلار ته وایي چې زه نه غواړم زما رور دی بس دا زما د پلار مال دی او زه د رور ته بخم نه غواړم بلکل بخلی شي که نه غواړي نه دی غواړي خو که داسې نی او پلار ورنه کړه نو پلار مجرم دی د خدای په نس دا اسلام دا قانون ورک مور له حق پلار له حق د اسلام ولا ورک دا نظام خلافت دا رسول الله مبارک قائم کو زنا باندې دومره مضبوطه پابندی شو دومره مضبوطه پابندی چې که چا زنا وکړه او دا واده کړی د سنساریږي با او که واده شوی نه دي څه چرتونه نورم شته سل دوری به ورته میلاویږي او بیا د رسول الله مبارک زمانه کې یو صحابي راغی حضرت ماعز اسلمی رسول الله مبارک ته دی خوا کې الله رسول ما زنا کړی یو ښځې سره پیغمبر مبارک ته مخ واړو مطلب د نیکبخته ګواه در باندې نشته به توبه وباسه کنه چې مخ یې دې خوا واړو وی د الله رسوله ما زنا کړې ده ما نوراني کړې دی په ما د الله حق چې څه دی او د الله څه حکم دی په ما قایم کا رسول الله مبارک دې خوا مخ واړو دی بیا راغی څلور ځله یې مخ واړو خو دې نه ته بیا راغی پیغمبر مبارک ته مخامخ کېناستو رسول الله مبارک ورته وایي مړه وایي هسې لاس به دې ور وړي پرېږده نه وایي پوره کار مې کړی دی مړه وایي هسې به دې ښکل کړي هسې به دې لاس ور وړي وایي د الله رسوله خپل خاوند چې ښځې سره کم عمل کوي هغه مې کړی دی په ما د خدای حد قایم کا څلور اقرار شو خبره مضبوطه شوه نو حضور پاک صحابو ته دې بوځې سنګسارې کې ښځه دې کړې ده او وي سنګسارې کې نو هلته په کاڼو ویشته او سنګسارې کې چې سنګسارې که دې غریب چې د کاڼو دا تاو پې راغې نو منډه یې کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو د اوښ جامه پرته وه هغه یې راواغېسته او په هغې یې وویشته دې ولګېده او په دې سر باندې را پرېوته او خیره یې ورته وکړه حضرت عمر خدای دې داسې کا که تا دا بدعملي نه وکړې نن به زموږ لاسونه او جامې ستا د وجې نه د وینو نه وې رنګ شوې ځکه په خلکو وینې پرېوتې لیکن رسول الله مبارک تماشې له لا نړه هغه ته به د خپل صحابه داسې ښکارېدل لکه د بچو په شان چې صحابه واپس شوي څه چلم وکړ وی صاحب سنګسارم کو وی صاحب منډه وواله خو عمر فاروق رضی الله عنه یو د اوښ جامه راواغېسته او په هغې په دې سر ووو نو لاندې را پرېوت شهید شو او وینې په عمر پرېوتې خیره یې ورته وکړه نو حضور پاک حضرت عمر ته ستغه ووې عمر ډېر بد دې وکړل ډېر بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړه وی قسم دې ماعز هغه توبه استه ده هغه توبه که رده دا توبه د مدینې په دې ټولو خلکو تقسیم کړي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي وی څه دې خیال دی په هغه انسان چې هغه راشي او په خپل ځان څخه وکړي چې ما باندې د خدای حق او حد قایم کا هر څه چې وي خو چې الله راضي شي او الله خفه نه نو بعض خلک وایي صحابانو غلطي شوې ده ګناه شوې ده منم دا بعضې څیزونه قصدن الله په صحابو کې راوستلي دي دپاره چې د شرعي حکمونو عملي نمونه موجوده شي چې ښکاره شي خبره لیکن داسې توبه به مور راوړې ونه باسي چې کومه حضرت ماعز وویستله څنګه توبه یې وویستله
چې خیرت کې مې له وننسي دنیا کې د سزا ملو شي خو چې خیرت کې مې له وننسي او هغه ښځه چې ورسره بدنامه وه ماشاءالله هغه راله رسول الله مبارک لا وی دا الله رسوله مړه دې ته صحابیه وایي دونه د خدای نه یریږي وی دا هغه ښځه چې معاش سره بدنامه ما وما د الله حکم نافذ کا خو په ګېډه بچو وی زه خورې ته لاړه شه چې دا ماشوم دې پیدا شي بیا راځه ورته پته وه چې ما به هم سنګساری لیکن بیا راځي سنګساره دې شم او د سنګسارېدو مرګ څونه خطرناک دی خو دنیا کې دې زه سنګسار شم تکلیف دې تیر چې خو چې قیامت کې رب العالمین خوشحاله یو خفه نه هغې سزا نه بچ چې بچی پیدا شو نو راغې بچی ورسره و وی د الله رسوله په ما د خدای حکم قایم کا بچی مې پیدا شوی دی نه کنه دا بچی لا ستا خوراک ته محتاجه دی صبر وکړه چې دې د پیو نه پرې شي نو بیا به ګورو سره لیکن دا تختی نه دا بیا راځي دا صبر نه کوي دا بیا راځي نو چې بچی لوی شو نو بچی راوسته او ډوډۍ ولا په لاس کې ورکړې ده اخوري وی دا الله رسول مهرباني وکړه په ما د خدای حکم قایم کا وی دا ما بچی اوس ما ته محتاج نه دی وګوره که نه دا ډوډۍ خوري عملي طور یې حضور پاک ته وښول نو پیغمبر مبارک وی نه صبرېږي نو ماشوم یې چاله ورکړې د کفالت به ته کې ښځه لاړه سنګسار صحابو توبو ته مګوره داسې معاشره جوړه کړه پیغمبر مبارک اوس یې څوک زنا وکړي که ودې کې څوک خو دنیا زناکاري کېږي خو اسلامي خلافت او اسلامي حکومت نشته چې اسلامي حکومت او اسلامي خلافت وي یو الګ خوري یو جینۍ ته په غلطو سترګو ګوري یو جینۍ خو د یو هلک ته په غلطو سترګو ګوري ته راونیسه دا هلک او سل دورې یې ووه دا جینۍ راونیسه او سل دورې یې ووه او دا که واده کړي دواړه سنګسار کا زما د قسم په خدای که په د رانجو عمره دې په دې خپل ټول وطن کې د زنا معمولي حرکت هم ولیده غلا چې څوک وکړي لاس ته پرې کا یو نه پرې کا اسلام وی لاسونه بونډې کوي لاسونه بونډې کوي نه امن راولي یو به بونډې شي خو ټول دنیا به بچ شي څوک به هم غلا نه کوي دلته خو غلا وکړي پولیس غریبانان یاره دا پولیس والا ډېر ښه خلک دی دا غریبانان څه وکړي دوی یې ونیسي خو چې هلته عدالت کې پیشي پرېږدي دوی څه وکړي خواران اکا وکړه او دلته چې اغلا رسول الله مبارک په زمانه کې یو څو کسان علی العرینیین دا واورئ عرینیین راغلل دا اسلام خبرې وکړې خو د زړه نه مسلمانان نو بیماران شو په مدینه منوره کې نو حضور پاک نه تپوس وکړو حضور پاک ته تپوس وکړو دا بیماري در باندې کلي کې چې ته راغلې ده یو څه به هم کول وایي موږ به د اوښانو پیس کله او متیازې به هم څکلې د بیت المال اوښان وغیلې ولیږه جزه سکې دا پیل چې هلته ولیږل فلما صحو چې کله بلکل برابر شو نو چې د پیغمبر علیه السلام کوم شپونکي و د اوښانو سروونکو هغه یې مړه کړ یو نو دوه درې کسان هغه یې مړه کړل او اوښان یې وتښتول ډاکوان شو پیغمبر علیه السلام له اطلاع راله لښکر یې ورپسې ولېږه سړي راونیول اووه کسان دوی یو سره اجنبي ټوله تو چې راوستل ډاکې م وغورځوله سړی یم وجلی دی مرتدم شو پیغمبر مبارک ورسره څه چل وکړه ښې لاس او ګس خپی ته پرې کړی د هر یو نه ښې لاس او ګس خپه او اوسپنې سلیانې ګرم کړلو په سترګو کې وله وواله ځکه دوی د هغه شپونکي سره دقه چل کړی او په سنګستان کې دقسې وغورځول په دې کاڼو کې او چغې به یې والې په ځمکو چکونه لګل او ساتې ووته ته ډاکو سره دا لوبه وکړه زما د قسم په خدای ډاکو به نوسي ته هم نصیحت کوي چې بیا به ډاکه نه کوې یو څو به مړه شي دا نه چې نه به مري یو څو کینسر اندامونه به کټ شي کینسر چې په کم لاس ولګي کټ کې که نه کټ کې دا کینسر دی یو څو کینسر به ختم شي باقي په معاشره کې مکمل امن به راشي دا امن نشته صاحب دا کیدی غلاګانې دي زناکارې دي د لور خور عزت محفوظ نه دی ستا مال دولت محفوظ نه دی ستا عزت محفوظ نه دی بچې دې محفوظ نه دی چې د کور نه وځي وایي خدای روغ او سالم به کله زما بچې کور ته راځي په قانون عملداري بالکل نشته څه قانون نشته او څه په قانون عملداري نشته او هر سړی تنګ دی خو که دا وایي چې خدای دې هغه نظام او قانون په دې ملک کې راولي کوم چې د رسول الله مبارک و نو هېڅوک دغه قانون ته مخ کوي نو شا کوي بیا پکې مونږ نه یو
لکه دې ملک له قانون پکار دی کنه بې قانونه خو یو ملک چلیږي نه نو چې پارلیمنت قانون جوړي او د اسلامي ممبران او موت یې جوړو د هغې نه ښه نه ده چې خدای کم جوړ کړی دی هغه قانونو چلیږي د خدای رسول چې کم جوړ کړی دی هغه قانونو چلیږي بې قانونه خو ملک چلیږي نه نو ته په پارلیمنت کې قانون ټیک د انتظامي امورو کې تاله د قانون سازۍ اجازت شته انتظامی امور کی خیر لیکن اصل قانون بس دا قرآن و سنت پاگے عمل وشی قسم پا خدای که چاپ کوٹی زیادتیو کو دا حضرت ابوبکر صدیق پا زمانہ کی زکاة نخل کے انکارو کو وی نور کو وی جہاد وسرو کے جہادی وسرو کو تولی برابر کو بیا خوری سوک دا زکاة نے انکارو کی باہر کے عبد رسول اللہ مبارک دا سے نظام قائم کو نظام خلافت دا میراث غل سزا ڈاکول سزا قاتل سزا بدعمل سزا زناکار سزا لور سره ظلم کوي خور سره ظلم کوي هغه نه حق غشتل ځکه نه نن پرانا روز خلک د خلکو نه پیسې واخلي څوک یې تپوس کولی شي خلکو پردي پټي نیولې دي پردي پټي په غصب باندې ته تپوس کولی شي د اسلامي خلافت خدای پاک دے مونږ سوال د خدای نه کو الله زمون په دې وطن کې هغه نظام قائم کی کم نظام چې الله او رسول دې امت لور کړی سسٹم به ټیک کېږي اسنه ټیک کېږي نو هغه يهودي بادشاہ هغه يهودي مصنف چا دا کتاب لیکلی دی هغه قال خلکو ته سوي وی اوخای عیسی علیہ السلام بادشاہی نه ده کړې نو دا نقشه خپل امت ته نه ده پیش کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہی کړې ده او څنګه بادشاہی کړې ده د مدینه منورې د جمعات د منبر او د محراب نه بادشاہی چلولې ده چا خو دې غږ کړی بیا حضرت ابوبکر صدیق دا غنه پس راغی د عدل او د انصاف حکومت بیا چې حضرت عمر فاروق راغی د عدل او د انصاف حکومت اخو با دا مدینی پا کزو کی کردی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ دا خلقو حال بے معلوم ہو چی دا چا سحال دے دا چا سحال دے دا شپی با قسم پا خودے گردے دا یو دل دا شپی گردے دا او معشومانو جڑل یو زنگل کے خیمہ لگی دلی ورنا و معشومان دا شپی آواز دلر دین امرازی اگا خادم و اسلام اگا توی ترازا دا معشومان ولی جاڑی چی سنگا ورلل یو زنانه نستر و معشومان دیو جاڑی وی خور یا تروڑی دا والا ولی جاڑی ویوگی دی نو اور بلی دا کٹوی تا نو وی دا خوراک ولی زر پوخ کور کولا کنه وی دی که خوراک نشتا وی دی که سری پا دی کٹوی که وی کانی وی کانو تا ولی اور بلی وی دی پا تمکو مدوی دا خیال دی چه کنی دی کرال سشی پا خی نو دی بلگا تم پیدا شی جڑا بیغلی شی نو کچھ تا خوب ورا گئی اغیر نپی جنی چی دا حضرت عمر دی نو ته وی زنانه ای خوره دا بچی دی جاړي او دا اوګي دی نو ته امیر المؤمنین لا ولی نور دی عمر لا ورشه چې د بیت المال نه د لسشي مقرر کی دی بچو لکنه او تسوي وی دا قیامت پرز بزمالاسی او د عمر گریوان به یو د خدای دربار ته بیره کاږي پیجنې خو نه چې دا خو خپل عمر وی عمر با اگر سو بوگنے دا وی عمر با راکاگی وی بالکل بیدا خدای دربار تا راکاگم وی ولی وی دا من بچی پکی ہوگی دی جاڑی وی عمر دا نسا خبر دے ولی راکاگی ورشا ورطاو آیا نو قدر نکل بی راکاگا وی چه ما نزان نشی خبرو لی بادشاہی ولی کئی دیتا بادشاہی ولی نن سبا خلالاو حکومت کرو نن سبا وی او جنگا ودا قوم پی حکومت کرو بس عمر لال بیت المال تو دا اغزین بوجه ڈکا کلا او خوراک او سامان چه سل لگی دل وی دمره ڈکا کلا غلام وی چه ماوت ماته وی را پشه کا وی ماوت وی چه ز غلامیم زب اولم وی قیامت پر رضبه میں پیٹ توڑی را پشه کا نو بہادرو غسنا کو وی بوجه میں ور پشه کلا چه ور پشه میں کلا نو اوڑی نشونو پا دی لار ایدا خپیت لی رات لی دس ڈکاوا علتے یوڑا چیه ویلا نو زریا کٹوینا کانی مانی تویکل او پاگے کے سوڑا موڑا ارس چی سال بے پخکلا اور نبلے دا وی پوکے بے ورکاو او پخپل وی ماتو چی اخواشا وی دا سی پوکے بے ورکاو چی ماتا غلوگی خکارے دل چی دا عمر پا دیگی رکی بطلل رات دل
الوی پخه کړه ماشومان یې ماړه کړل وی ما ورته چې صاحب د چې ځو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې په خندا یې وویلم اله به چې ماشومان په خندا شو یو بل سره په لوبو شو نو ښځې ته وایي سار له راشه امیرالمؤمنین ته چې د بیت المال نه د وظیفه مقرر کوو وایي ما به ورته څوک پرېږدي امیرالمؤمنین ته وایي ته راشه زه به هلته یم زه به یې ورته مخامخ کوم ښځه خو یې نه پېژني سار وختي چې دا راله مسجد امیر بعد خلافت کوم ځای دی مسجد نبوي دی چې ښځه څنګه راله او ده ته یې وکتل وایي دا خو هغه پرونی سړی خو دا دی په ده خو ما اور بل کړی دی لوګي پوکي مې پې والي دي الوار مې پې پخ کړی ده نو ښځه رستو کېده وی راوینیسئ ما لی راولی دی وسته وی وایه که نه د قیامت په ورځ به اوس الله تر سوی عمر به د ګریوان نه نیسي نو راکاږې به څه به وی وایه راته اوس ویې ژړل قسم په خدای ډېرې وژړل وی نه د قیامت په ورځ به زه د الله په دربار کې اوس ګوی کوم چې الله عمر ډېر د انصاف حکومت کړی دی د پیغمبر علیه السلام خلافت دې ته خلافت وایي پیغمبر مبارک یو نظام پرېښی دی قسم په خدای د انصاف غریب ته انصاف کونډې ته انصاف یتیم ته انصاف مالدار ته انصاف غریب ته انصاف امن سکون اطمینان جنگ جګړه نه د هر چا خپل مال د هغه په قبضه کې بس او چې غریب دی را بیت المال نه به مال ورته میلاویږي دا نشته چې دا یو زمانه و چې خېټو پورې به کاڼي تړل یو زمانه و چې فتوحات وشو د دنیا مال لاغې غربت ختم د اسلامي قانون کې غریب شته نه چې کم غریب دی هغه ته به د بیت المال نه مستقل میاشت په میاشت تنخواه میلاویږي دا نشته چې نوکري نشته هر سړی سرکاري نوکر به هر سړی به د فوجي به فوجي په کور به ناستي تنخواه به که ضرورت راغی جهاد له به ځئ نو هغه مایکل هارټ څه وایي هغه عیسایانو ته وی دی راکړئ جواب کم نظام د مسلمانانو پیغمبر امت له ورکړی کم د امن نظام د سکون نظام د اطمینان دا نن چې د پولیس نظام دی دا حضرت عمر فاروق جوړ کړی دی رضی الله عنه دا نن چې سفارتي نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنیا له ورکړی دی دا نن چې فوجي نظام دی رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق امت له ورکړی دی دا نن چې د ډاګ نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امت له ورکړی دی زمارونو زمونږ پیغمبر یوازې نبی پیغمبر نو زمونږ پیغمبر بادشاه هم زمونږ پیغمبر خلیفت الله هم او هر پیغمبر د الله خلیفه په مقدس مکه او بیا پیغمبر علیه السلام د ځان نه پس خلیفګان پرېښي دي خبره ته چې د بل ځای وویل